عیسی مسیح په صلیب شو. پیلاطس نه پوهېده چې هغه څه وکړي. هغه نه غوښتل چې یو بېګناه سړی مجرم کړي. د دې نه بغیر هغه ته خپلې ښځې هم پیغام راولېږه چې دې بېګناه سړي ته ګوره هېڅ هم نه وی، ځکه چې بېګا په ما د دې په وجه په خوب کې ډېر مصیبت تیر شو. خو د وینې تږې ډلې دا چغې وهلې چې دې په صلیب کې، دې په صلیب کې، او هغوی ټولو دا چغې وهلې چې برابا آزاد کې. یهودیانو د دې پروا نه لرله چې برابا یو ثابت شوی مجرم دی، خو هغوی ته پته وه چې پیلاطس عموماً په دې وخت کې یو قیدي ازادوي. نو هغوی غوښتل چې یو قاتل یا بل څوک دې آزاد کړی شي، خو عیسی دې آزاد نه کړی شي. په پریشانۍ سره پیلاطس د خلکو پر وړاندې خپل لاسونه ووینځل او ویل چې زه د دې سړي د مرګ ذمہوار نه یم. اوس هغه یو ځل بیا د عیسی د بچ کولو کوشش وکړو او هغه خپلو فوجیانو ته حکم وکړو چې عیسی په کوړو ووهئ. بیا هغوی عیسی په دیکه روان کړ او هغه ته د ازغو تاج او چوغه واچوله او په لاس کې ورته یو چوکه ورکړه. بیا پیلاطس هغه د یهودیانو وړاندې په دې سوچ راوسته چې هغې به د عیسی مسیح جامې او مخ په وینو وګوري، نو په عیسی به هغوی رحم وکړي. نو پیلاطس هغې ته وویل چې دې سړي ته وګورئ. خو د هغه ډلې نه صرف دا آواز راوچتېده، دې مړ کې او په صلیب کې. آخر پیلاطس ویرېده او هغوی ته اجازت ورکړه چې عیسی د ښار نه بهر ګلګتې نومې ځای ته بوځئ او هلته په صلیب کې. اگر که عیسی دومره په سختۍ کې و، خو بیا یې هم د خپلو دشمنانو نه نفرت نه کولو او هغه داسې دعا وکړه: ای پلاره، دوی معاف کا، ځکه چې دوی نه پوهېږي چې څه کوي. په دغه ورځ د عیسی دواړو طرفونو ته دوه غله هم هغه سره په صلیب کړي شوي وو. په غلو کې یو عیسی ته پیغور ورکړ: که ته مسیح نو خپل ځان او موږ هم بچ کا. خو هغه دویم ورته وویل چې موږ خو د مرګ د سزا لایق یو، خو دا سړی بېګناه دی. او عیسی ته مخ ور واړو او خواست یې ترې وکړو چې ای عیسی، هر کله چې ته خپلې بادشاهۍ ته راشې نو ما یاد کا. نو عیسی هغه ته زر جواب ورکړ: زه تا ته دا رښتیا ویم چې ته به نن ما سره په جنت کې د غرمې په وخت کې په ټوله دنیا کې تیاره خوره شوه. عیسی نور 3 غنټې هم زحمت تیر کړ. د مرګ نه لږ ساعت مخکې هغه یو د فتح چغه وواله چې پوره شوه او په ځمکه د هغه کار ختم شو. او اوس هغه ټوله دنیا د ګناه او د شیطان د ګرفت نه ازادولی شي. کله چې عیسی ساه ورکړه نو ناڅاپه ځمکه په خوځېدو شوه. د خدای پاک د کور پرده په منځ 2 ټوټې شوه او ډېر قبرونه کولو شو. او کوم صوبیدار چې دا هر څه ولیدل نو ویل چې یقیناً دې د خدای پاک زوی و. ګرانو ماشومانو، تاسو خدا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: عیسی په کوم ځای کې په صلیب کړی شو؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: څو سړي په صلیب کړی شوي وو؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم: عیسی ولې مړ شو؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ